سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راغلی نورستان ولایت ته د نورستان ولایت بیلابېلې ښکلاګانې درته ښایو نو په دې هیله چې زموږ سره پاتې شئ او د نورستان ولایت له ښکلاګانو خوند واخلئ. لیدونکو دغه شاته پوسټه چې تاسو ته کومه ښکاري په نورستان ولایت کې د نښتر په پوسټې مشهوره ده. په فیسبوک او په ټیک ټاک کې به تاسو ویډیوګانې کتلې وي چې حتی د پرون نه ورته 1.5 ساعت پیاده مزل دی. 1.5 ساعت مو پیاده مزل کړی دی. ورځو د پوسټه تاسو ته نږدې ښایي. لیدونکو دغه پوسټه چې تاسو ته معلومیږي نو بار د نښتر په سر جوړه شوې ده او ډېره یو ښایسته پوسټې په دې جوړه کړې چې ډېر پاټ کې ورته کلي دي نو بره ورخیږو پوسټې ته او ګورو چې بره پکې نور څه دي. لیدونکو راوختلو د پوستې منځ ته چې د پوستې په منځ کې بس دغه یو بینچ پروت دی نو ښکته ترې ډېرې ښې منظرې پرتې دي نو ډېر ښه ځای دی. که کله مو وس وشو راغلی نورستان ولایت ته نو حتما راوخیږئ دې پوستې ته. لیدونکو شاته چې دغه کوم چمن تاسو ته ښکاري د دې ځای د خلکو په وینا چې په راتلونکي کې به دې کې د کرکټ یو میدان جوړیږي نو د دې ځای کرکټ میدان به جالب دی چې دلته په هر ورځ نه نو په دویمه ورځ حتما باران وي نو دا به داسې یو میدان وي لکه د انګلینډ او د استرالیا د نیوزیلینډ دغه شانه میدانونو په شان میدان به وي نو الله دې وکړي چې دلته یو ښه میدان جوړ شي په راتلونکي کې.
لیدونکو په دې هیله چې د نورستان ښکلاګانې مو خوښې شوي وي، نو که په آینده کې مو چېرته وخت پیدا کړه د چکر پلان هم لرو نو نورستان ولایت ته راشئ، ځکه د نورستان ولایت کې ډېرې ښکلاګانې دي. نو زه د نورستان ځنګلونه ډېر ښایسته دي، د نورستان هوا ډېره ښایسته ده. په دې وخت کې په جلال آباد او په کونړ کې ډېره زیاته ګرمي ده، خو حتی دلته ډېر هر مازدیګر باران کېږي او ډېره یخني ده دلته. نو د نورستان ښکلاګانې له نږدې وګورئ، دلته د نورستان اوبه وګورئ، ډېر ښایسته منظرې لري، ښه ځایونه لري. نو که مو وخت پیدا کړو نورستان ته حتما راشئ او د نورستان له ښکلاګانو خوند واخلئ. زه فکر کوم چې زمونږ د کیمرې به د نورستان ښکلاګانې دومره ښایسته نه وي راغستې لکه څومره چې نږدې ښایسته دي.